کار اعمار دو شبکه آبرسانی در قریه‌های فیض‌آباد و سکندرخیل ولسوالی ناوه‌ای ولایت غزنی به هزینه بیش از 13.5 میلیون افغانی آغاز شد. رئیس انکشاف دهات این ولایت به تلویزیون ملی میگوید که این شبکه‌ها تحت نظارت اداره‌شان به حمایت مالی یونیسف اعمار خواهند شد. فیض‌آباد شبکه شردانونه 160 شردان هغوی درلودو او ګټه اخیستونکي 210 فامیل او 210 کورونه وو چې هغوی به دغه دېټ مستقیما ګټه اخلي او د اسکندرخیلو پروژه وه د هغوی دپاره 240 فامیل 240 کورونه یې درلودو او 115 عدد شردانونه درلودو چې دې چې به خلک مستقیما ګټه اخلي. باشندگان محل میگویند که آنان به آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشته و از اعمار این شبکه‌ها خوشحالند. الحمدلله بنن پروژه باندې افتتاح باندې ډیر خوشاله یو، ډیر ته خوشاله یو ځکه زموږ اوبه نشته، اوبو ته ډیر تږي یو. څو ورځې له مخکې دلې زموږ په علاقه کې 2-3 ورځې په لپسې وریځوله، نو بیا شمسیان هم کار نه کوي، اوبه خو په مځکې شته نه، ډېرې شمسیانې به موږ ورته ږدو، بیا به نو په ډېرو باندې 1 انچ اوبه موږ ته راکاږي یا 1 انچ اوبه به راته راکاږي، خو هغه د ډېرې وریځې له وجې هغه اوبه هم نه راختلې. زموږ نږدې دلته زابل موږ ته نږدې د ناخامو په کلي په نامه باندې ده، له دا کلي څخه موږ اوبه راوړو. دغه خبره چې وسې دغه خلک جوړوي یا خلکو ته ورکوي اوبه، دا یې دغه ټوله منطقه له کډې وژغورله، له نېستۍ یې وژغورله، له تندې یې وژغورله، د دغو خلکو له صحت ته یې ګټه ورسوله، پاکې اوبه یې په نصیب شوې، ښایسته اوبه له ډنډکو یې وژغورله. باید گفت که ناوه یکی از ولسوالی‌های دوردست غزنی بوده که باشندگان آن به زراعت و مالداری مصروف می باشند. آنان از حکومت خواهان توجه بیشتر در بخش‌های تعلیم و تربیت، زراعت و صحت می باشند.